په دې نړۍ کې تر ټولو خطرناک انسان هغه دی چې انسان ورولي قدر نه پیژني. نن به تاسو اورئ د یو نمک حرامه انسان د دردناکه او عبرتناکه کیسه. یو داسې سړي ده چې دنیا مال وګټو خو زړه سکون یې لاسه ورکړو. په سوات په یوه علاقه کې یو بوډا سړی اوسېدو، نوم یې رحمت ګل و. دا سړی ډېر مهربانه، ایماندار، زړور و. د عمر زیات له کبله د کار توان یې ختم شوی و. یوه ورځ یې خپل زوی ته ویل: زویه، زه اوس کمزوری شوی یم، دا کار تا ته پرېږدم، ته یې وساته، خو کوشش وکړه چې د الله نه ویره غافله نه شي. رحمت ګل زوی ډېر ساده او ناپوهه سړی و، نوم یې غفور و. هغه ته د پلار نصیحتونه دومره زور نه ښکاره کېدل. د پلار مرګ وروسته غفور د پلار زاړه مزدورانو ته کار ور نه کړو. هغه مزدور نوم شیرعلي و چې د رحمت ګل سره 20 کاله مزدوري کړې وه. یوه ورځ شیرعلي رالی او ورته ویل: غفور جانه، دا ستا د پلار سره ما 20 کاله مزدوري کړې ده. هغه به هره میاشت کې ما ته مزدوري راکوله، خو یوه میاشت روپۍ ورته پاتې شوي دي، ما له مزدوري راکه. اوس هغه نشته دی، ته یې راکړه. غفور وخندل او ویې ویل: ای بوډا، اوس خو زما زمانه ده، د پلار زمانه تېره شوې ده، لاړ شه، مري به درباندې حساب نشي، دا کار زما دی. شیرعلي په ډېر خفګان سره لاړو او ویل: ای خدایه، دا زوی د خپل پلار د خولې نمک حرام خوراک دی، خو دا نمک حرامه شو. دربار ته انصاف. کلونه تیر شول، غفور ته د الله تعالی ډېر مال او دولت ورکړی و، خو زړه سکون یې ترې وتی و. هغه له خلکو نه کرکه کوله، ځکه هغه ظالم و، بخیل، مغروره سړی جوړ شوی و. هر چاته به یې په لاره کې تکلیف ورکاو، خپله به یې خوشحالي نه موندله. یوه شپه هغه خوب ولیدو، رحمت ګل ولیدو. پلار یې ورته ویل: زویه، تا زما رزق نمک حرامه کړی دی، هغه مزدور ته تا مزدوري نه ده ورکړې، د هغې دوا ستا برکت ختم کړی دی. تر څو چې شیرعلي حق ته ور نه کړې، نه به آرام نه مونې، نه به سکون. غفور له ویرې رایښ شو او خولې وچه شوه، زړه یې لړزېدو. سحر شو چې د خلکو مخې کې لاړو. شیرعلي ډېر زیات کمزوری شوی و، خو ژوندی و. غفور ورته ویل: شیرعلي کاکا، بخښنه غواړم، زه خطا شویم، دا ستا مزدوري ده، حق در واخله. شیرعلي ورته وخندل او ویې ویل: زویه، ستا ته بخښنه کوم، خو یاد وساته، څوک چې د رزق نمک حرامه کړي، نو دنیا عزت او آخرت راحت دواړه لاسه ورکوي. ګورو، دا قصه موږ ته سبق راکوي. هر سره ظلم وکړي نو ژوند او برکت هم ځي، رزق د الله طرف نه وي، خو څوک چې د حق زړه سکون هم ختم شي. تیا د انسانیت سپکاوی کوي، ځکه د انسان نه منل غیرت مرګ دی. سم خوښه شوي مهرباني وکړئ، چینل ورسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو شیر کړئ، خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ.